بدلی د داسې مجلس خو دې نه څه فایده ونه غواړي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا په تله کې درلي دی والله ته خوښي دي د دې ورد به کوئ. څوک به وایي چې زه به دا سل کرته دروازې ویم انشاءالله ورسره ووایم دا به وایې سل کرته. یو رکوټې نقطه راته د دې متعلق ویم په دې تسبیح الله ډېر خوشحالېږي. حضرت یوسف علیه السلام مه تنګېږئ خیر حضرت یوسف علیه السلام چې کله د کوی نه وویستلی شو که نه او بیا زلیخې قرآن شریف کې راځي هغې ته د زنا مطالبه وکړه غلقت الابواب قالت هیت لک دې ته منډه کړې نو هغې ورپسې منډه کړې نو د یوسف علیه السلام کمیس یې د شا نه ونیو او ویشته بار چې ووتل نو د دې زلیخې خاوند ولاړو او ورسره د رعیت خلک هم دي او نور وزیران هم دي. نو دا رسوا شوه چې خو دا خو زما خاوند زه ولیدم چې د خپل نوکر نه مطالبه کوم او لمن ترې راکاږم دا څه وشو نو دا ډېره چالاکه وه. دې فورا الزام په یوسف علیه السلام ورواغه. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب دا خو ما د ده لاس راجوړی. اوس دا بیبي خبره منلی کېږي او د نوکر کوم ځای منلی کېږي غروره بیبي وه خلکو هم یاوجي یوسف علیه السلام لاس اچولی دی دا خو پاکه ښځه ده دې چېرته کړې دي. یوسف علیه السلام غریب پریشانه دی چې الله مې لاس راواچو او دا خو زما دپاره لوی مصیبت دی. پیغمبر باندې الزام ډېر لوی خطرناک شی دی. پیغمبر خو داعی د الله دی بیا دعوت کوم ځای کار کوي. دا د یو نقطه ابن صحیح ده ابن خزیمه کې هم ده او په مسند د احمد ابن حنبل کې هم ده چې تاسو ته یاد دی. یو ماشوم د مور پیرول دا دواړو لیکلي دي ښه حواله مې درکړه هغه د مور پی پرېښودل تی یې پرېښود او ګوی یې ورکړه د یوسف علیه السلام دپاره. وشهد شاهد من اهله ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. کمیس یې وګورئ که مخې نه شلېدلي غلطي رده ده بیا دې پې ورته و هغې ته ځان ساته او که کمیس شا نه شلېدلي ده پې منډه واله هغې راښکه غلطي د ښځې ده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. کمیس شا نه شلېدلي پته ولګېدله چې غلطي د ښځې وه. د یوسف علیه السلام براءت الله په ماشوم راوست. ولې په ماشوم راوسته؟ ځکه عیب خطرناک جرم دی. د پیغمبر جامه پلیتېږي. د عیسی علیه السلام په مور چې الزام ولګېد یا مریم انا لک هذا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. نو ماشوم صفایي وکړه. دغه رنګې د جریج صفایي هم ماشوم کړې ده. عیب جرم خطرناک دی په ماشومانو الله صفایي کوي چې د خلکو ذهن یې والي د ماشوم خبره کې دروغ نه راځي چې دا خو الله قادر که په خبرو. نو چې بیا یوسف علیه السلام کله بادشاه شو قحط راغی خلک به راتلل نقطه دلته درته ویم خلک به راتلل او خلکو به غله اخېسته. یو هلک راغی ډیپو والا ته وایي ماله غله راکړه ورشه وایي د یوسف علیه السلام نه چټ راوړه د هغه نه بغیر نه ورکوو. کاغذ به یوسف علیه السلام ورکړو دله من ورکړه دله 2 منه ورکړه دله 3 منه ورکړه هغه چټ ورکړه د هلک په سبا بیا راغی بیا چټ ورکړه غله یې یوړه په 3 منو بیا راغی خلکو ته وایي ماله غله ډیپو والا ورته وایي د یوسف علیه السلام نه چټ راوړه خرڅی که څه کوې. یوسف علیه السلام په څنګ راغی هغه م ورته ویل لکه خرڅی ویل داسې کار دی صاحب دا ته ولیکه دا من 2 منه غله پکار ده او که تعارف مې نه ته وکړه دا ټول ډیپو به راکړې ټول ګودام به راله راکړې پیسو کې شا بخایه ده. هغه وایي زما وروڼو کې به څوک یم وایي زه هغه ماشوم وم هغه هلک یم چې د مور پی مې پرېښودله او ستا صفایي مې کړې ده. راغی حضرت یوسف علیه السلام سترګو کې اوښکې وګرځېدې واقعي تا خو زما تنظیف تبریه وایي دا قلم واله ځان له ولیکه چې څونه غله دې پکار. رب العالمین یوسف علیه السلام ته څه وایي وایي زیاتې دې ونه کړه که ده دا ټول ګودام ځان پسې لیکلی وی د نورو خلکو به څه کول وی الله زما تنظیح یې کړې ده زما صفایي یې بیان کړې ول وی غم اخلاص کړې پروردګار ورته څه وایي وی ښه چې کوم بنده زما تنظیح کوي او سبحان الله وایي نو قیامت پر ورځ زه به قلم ورنه کوم چې لیکه ځان پسې جنت نو دا به وایې ښه عوام الناس 100 کرته به ټول وایې. امام بخاري اخر کې دا راوړو ولې راوړو یو حدیث کې راځي چې د اخر مجلس کې څوک سبحان الله وایي دا د مجلس کفاره ګرځي. دا کتاب مختلف مجالس دي دارنګې ستاسو استادانو یا شاګردانو خامخا څه بې ادبۍ وغیره کېږي دا د مجلس کفاره ده.